سم ډېر خوندونه هم ترېنه واخیسته او مراد صاحب داسې پهله څه بل لنګې وه اوس داسې الفاظ پکې چینج شوي که څنګه او دا مخکې جاوید امرخیل ده د افغانستان ده هنرمند هغه یې دا ګانه کړې وه خو هغه بل اولنۍ چې کومه انتره ده دا طرز یو دی هغې نه پس نور وړه چینج ده سمه ده سمه دا زما په خپله بیا دا وروستو کمپوز کړې ده سمه ده سمه ده مونږ ترېنه خوندونه واغېستو او خوند یې وکړو ښه ډېر خوند یې وکړو مینهوال به هم اخلو په لاین باندې سلام علیکم جوړ په خیر تکړه صحتونه مزاجونه ښه دي او څوک دي له خیره سره بس الله دې تا هم ښکلی کړي قربان او نور هم ښایسته شي پوه شوې ورور مې څوک دی او د کم ځای نه پېښور ایت آباد نه څوک خبرې کوي نوم یې شته دی پوه نه شوم څه خان شاهجهان شاهجهان ورور وایه که نه څنګه خپرونې نه خوندونه اخلي بس الله دې خوشحاله ساته قربان او بس مونږ هم کوشش کوو چې خپرونه داسې لږ خوږه خوږه کړو چې پکې د دې خوږوالي نه تاسو هم چې کوم دی نو خوندونه واخلئ ذایقه خو به یې نه درځي خو د ذایقې هغه چې کوم مټاس دی نو هغه به تاسو ته رسي صحیح ده که نه او چې مروت صاحب پکې نو بیا شاهجهان ورور نړۍ مننه کوم خوشحاله آباد اوسئ مهرباني شاهجهان ورور او شاهجهان ورور وایي چې بس غلی غلی یم ډوډۍ مې خوړلې او خوب راځي نو لکه الفاظ داسې وو شوملې به څکلې پسې خوبولي شوملې خو مې پرون څکلې وې خو د خپرونې نه مخکې څه خوړی نه شو او خپرونې نه پس هر څه کوو داسې چې مطلب خوب درځي بیا سم ډېر خوب راځي که نه دی ته زه وایم بعضې نیم ټایم ورته یم یاره زه 15 منټه لګاتار لګیا یم ما ته پته نه لګي چې ما څه وویلې چې کله ډوډۍ وخورم د پروګرام نه پهله سیریسلی زه لګیا یم خو لکه خو خدای فضل دی لکه خولۍ نه داسې الفاظ نه وځي خو لکه بعد کې زه محسوسه کړم چې تا څه وویلې او ناګهانه دا ښه دی چې مطلب په چا غوسه نه راځي که نه غوسه هم خطرناکه وي خولۍ نه هر څه وځي که نه او بس بعضې نیم ټایم داسې بس روانې بس ګاډۍ روانې ښه روانې ډرایور پکې ودي بل ورځ راتلو نو دا دغه نه تللي وو مدین بحرین ته تللي وو ډرایور ناست وو نو یو شېبه پس ما ورته ما یې ویښې نو ما ته د ګاډۍ څوک چلوي اکثر کله کله یې که نه دی دونه ستړي شوي چې سترګې یې ویښې خو د مازغه یې ودی د اکسیډنټونه په دې هغه کېږي چې ته به وایې چې دا ویښ دی که نه سترګې که نه خو دې هغه مازغه چې کومې که نه وده شوي صحیح دا وي داسې دا ډېر خطرناک څه دي لکه مونږ دې خوا نه پېښور ته تلو نو ما یو ځل یې ګاډی بچ کړو معمولي او اټیک کې بچ شو نو شاته سړی مخکې ته دوه درې خشته کنځلې وکړې که نه صحیح ده بیا څه لږ ټایم پس چې کوم دی نو بیا یو ګاډي ورټیک کولو نو دې شیشې ته خیال نه و دې معمولي کټ کړو نو هغه غریب به اوس چېرته تخته کړی وم نو هغه بیا مخکې شو نو هغې هم دوه درې خشته کنځلې وکړې که نه چې نظر دې نه لګي و داسې که نه صحیح ده نو ما ډرایور ته ویم یاره ګزاره کوم وایي یاره بلکل زه ټیک یم ټیک ته بیا چې واپسۍ کې د شپې راتلو که نه نو واپسۍ کې د شپې وایي یاره ډېر خوب رالی او سم خوب و که نه خوب السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر تکړه خیر خیریت دی ستا کزن لاړه که نه ما ستا هغه کزن تاسو کور نه لاړه که نه تا چې پرون راته وایې چې دی نه مونږ ډېر زیات تنګ یو بس تاسو دی ته ریکویسټ وکړئ چې زموږ د کور نه وځي مېلمه د خدای رحمت دی دا وایي نور کور دی ښه ټول خو دا چې کوم کزن مې دا زما مزولی ده دا زحمت دی دا زحمت دی وایي جدي ما ته پته چې ته یې تنګه کړې او بهرحال تاسو وایي زه ورسره خبرې نه کوم نو ما ځکه وایي چې خبرې ورسره کوه ګوره بیا خو هغه په 3 ورځو نه زیات خبرې ونه کړي نو ګناه ده خو لکه دا ده چې باقي دی هغه دې ځي دا ستا سټیټمنټ دی چې ځي
صحیح ده. او لږې لږې خبرې کوه، بس داسې ورته چې مونځ وکړه، ډوډۍ وخوره، داسې که نه داسې طریقې سره. صحیح ده. بجلی نشته. السلام. ښه ستاسو بجلي لاړه تر منځه، ستاسو بجلي لاړه تر منځه، د خپرونې تر منځه بجلي لاړه. نو بیا خو به د مروت صاحب د سندرې چې کوم هغه ولي هغه خو به دې مس کړي. زه بس صحیح ده. مونږ خو داسې دوا نه کوو، بهرحال څه خواږه مږه به خورو، هغې نه پس به دوا کوو. ما خو درته ویلو که نه، تا راته ویلو چې هغه سکرین ته ودرېده او تا نه یې څپېړې ویستې او بیا د بله ورځ وی چې یاره هغه پرېوتې د لاس یې مات شو. نو چې تا وایي کوم لاس سره یې څپېړې ویستې هغه لاس یې مات شو. نو ما خو څه ازار هم نه دی کړی، خو تا وویلې کېدی شي ازار هم داسې لګېدلی. نو ماشومان ته به څه ازار کوو؟ وایي سکرین ته ودرېد ټپ ټپ وایي تا وهي لګیا ده که نه چې دی ولې په سکرین دی که نه. نو به دویمه ورځ ماشومه پرېوته د بېډ نه، نو لاس یې مات شو. ما ازار مزار نه دی کړی، خو بس دا کېدی شي به چېرته هسې صحیح ده. صحیح ده. څه فرمایش لري چې مروت صاحب نه څه سندره واورو ستا په خوښه باندې؟ صحیح صحیح. اوس چې ستا بجلي کله راشي بیا به وایي چې ته یې واورې. صحیح ده. صحیح ده. دومره باوري په واپډې والا باندې چې بجلي به خامخا راځي. مونږ ته خو پته هم نه لګي چې کله به راځي او کله به ځي. بجلي لاړه بجلي راغله. لږ شان نه دی، توبه مې ده پېښور نه. زه بېګا خو ډېر باران او سیلۍ راغلې وه، طوفان راغلی او ګرمي جوړه کړې ده. زه بس پېښور ته خو داسې هم راځم، اوس به نه راځم. صحیح ده. ته لاړ نه شې، ګرمي ورځو کې لاړ نه شې، داسې دا ځان سره به زیاتې نه کوې. صحیح ده. بس صحیح. ډېره مننه کوم کشمالي، خوشحاله اوسه. الله حافظ. الله حافظ. دا ما په تېر اتوار په ورځ چې په ما یې کومې توبې باسلې دي که نه، دا ګرمي دا دونه ګرمي مو تېره کړه، روژې تېرې شوې، ما ګرمي نه ده شوې. سمه. په دې ورځ یې شپې چې ملګرو سره وم که نه، وایي دلته ما زه ځم درنه، وایي ایسي کمره ده. وایي د چا کال هغه ډراپ شو او دوباره ټرای وکړئ. دا ډېره ښایسته انټرسټینګ واقع وه. انټرسټینګ واقع څه و چې دا ریل وه. د دې ورکوټې ماشومه ده ماته وي که نه، بله خپرونه کې وایي دا ماشومه ودرېدلې، د شیشې نه ټسونه وباسي که نه، وایي تا نه په مخ څپېړه وباسي چې دې ولې ولاړ دی که نه. او په ورځ دوه پسې راته وایي یا ماشومه پرېوته وایي هغه لاس مات شو که به بهرحال الله دې وکړي د هغې لاس ښه شي. ماشومه ته څه به وایو، خو دا چې دا صرف اشاره وه د نور باندې سړی ډېر زړه خو دا صرف اشاره وه د نور مینهوالو دپاره. که څوک داسې غوسې ټکول به نه کوي، ګنې ګوره ماشومې نازاره دی. نو تاسو به من چې ګزاره کوئ په دې سیز کې به ګزاره کوئ. مراد صاحب څه البم ته دې اراده شته که نه؟ البم ته مې اراده شته. اوس 15 سونګ مې کړي دي سره او یو څو سونګ پاتې دي سره، دا به وشي سره کمپلیټ. او فلحال لا ویډیو مې نه. زه خو یم چې یو څیز دی د چا دې ویلي دي؟ مطلب دا د سلور چې کوم سونګ دی زمون کلیواله دی رحمت الله درس صاحب، الله دې پاک دې وبخښي، اوس وفات شوی دی. الله دې وبخښي. د هغې کلام هم تاسو په اختر کې مونږ سره جی. او یو مې خپل دی، خپل مې یو اتڼ ولا کړی دی سره کمپوز کړی مې خپل دی، شاعري خپله دی. سمه ده. زموږ خپرونه را روانه ده یو جی، او خپرونه ډېره دویم چې ښځه بس هغه نه ډسکس کوم، بیا به حیرانتیا به پرې حیرانتیا ښیي. جی جی. نو داسې ښه ده مونږ خپل شاعرانو ته ټریبیوټ ورکوو. زموږ کوم ارواښاد شاعران دي یا چې کوم ژوندي دي الله دې ورته ژوند ورکړي، هغې ته یو د هغې ته پیرزمنې وړاندې کوو. خواږه یې درکړي دا مشته نه بیا به تاویږي. همدغه ده چې د حلوا د کلي نه راغلی ما ته دې مخه وکړي که نه تېښتې وایي زه یو نیم باندې د وینې دونه ترخه یي که نه چې مچ او مچر پکې نه مړ شي. به دا ښه ده که نه، زموږ نږدې نه راځي، زموږ نږدې که راغلل څه ډالۍ کې راته داسې لایف ووایه
لای به زه وایم چې اکثر د مینوال چې کومې د ټپې خوښوي او زه به د یو دوه ملګرو هغه پکې وکړم سره زما لکي مروت فرمان الله زمونږ ملګری دی سره او ډېرې ښې پینډې کوي راته ماشاءالله په لکي مروت کې ډېرې ښې پینډې راته کوي اکثر ما نه دی ګیله کوي چې ته زما نامه نه هلی اوس خو نوم به بالکل نه هلی چې په مونږ یې پینډه څو پورې نه خوړې نو فري کې ولا اډورټایزمنټ سره بل د کوټې نه زما مینوال دي سره په فیسبوک دي را سره او ډېر خپل پیجونو کې ما کوم سانګ د مخکې شیر کوي سره د دوا خان په نامه هغه دي سره دوا خان خدي بل ملګری پینډې والا درایات نو کو خدا دې فرمان الله خان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر تکړه. جی تاسو څنګه؟ خیر خیریت دې څوک دی را سره؟ صدف مونږ اس دغه خبرې کوو د پېښور نه خبرې کوو. ښه جي کوئ که نه څنګه چل دی خیر دی؟ جی د کرن خان سونګ به پرې کوي؟ نه بالکل نه دا د فرمایشي پروګرام نه دی صرف میلمه ناست دی هغې نه فرمایش کولی شي. جی بس چې کوم سونګ هم پرې کوي ښایسته ښکلی شان. ښه ده صحیح ده دا ښه ده چې زمونږ لاره یې راغی صحیح ده که نه؟ ښه ده ټیک شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر تیز ماشوم و که ماشوم و پته یې نه لګېده اواز کې کنفیوز و ماشومانو اواز پته نه لګي خو ډېر تیز و الله دې پکې تعلیمي هلو ځلو کې د دغسې یو ځلې کال راغی او زه په اواز کې داسې کنفیوز وم چې ما یار دا اوس نر دی که ښځه دی سمه نو بایي نشم ورته ویلی باجي نشم ورته ویلی خو اخره ډېر کنفیوز کړم که نه نو په اخره کې ما بایي ورته ویله بایي مې چې ورته ویله هغه ښځه راوخته نو وروسته دونه شرمنده وم زه دونه کنفیوز کړی وم سره السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر رور. خیر دی څنګه چې تاسو ښه چل خو بالکل برابر دی رور مې څوک دی او د کم ځای نه له خیره؟ زه نګار یم د پېښور نه. قربان وایه که نه څه به وایې؟ بس زما یو فرمایش دی. خو دلته به فرمایش دی میلمه او فرمایش نور فرمایش به ني چې دا فرمایش مې دی بس دا رانه پوره کړه. ښه د ګلپاڼې ګاڼه ولګوه. نشته که نه درته مې د هغې سندرې خو د سره شته دی نه را سره صحیح ده؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدنان بھائی څنګه یې؟ ستړی مه شې رور. رور ستړی مه شې. ما وختي کال کلی خو ستاسو اواز کټ کېدو برېک به کېدو ستاسو اواز اوس بیا زما کال ښه وخت زبیر خبرې کې ویم زبیر خبرې کې زبیر خبرې کوم د مروت بھائی نه زما هغه خوښ دی ښه جي دا موږ د اتڼ یو سندر راته په خپل اواز باندې زمزمه بغیر سازه صحیح ده بغیر ساز به یې خو هلته ورته مطلب اتڼ به څوک ورته اچوي که نه بس کوشش کیجیے بیا زمون فرمایش ته دې دا دې ته به زما خپل هغه یو اتڼ ول سونګ دی سره هغه به زمزمه کوم ورته بس سمه ده زمزمه کوي درته رور صحیح ده که نه ډېره مننه ډېره مننه وعلیکم السلام. زبیر جان را سره و د کوم ځای رایت باجوړ رایت کو او د باجوړ نه و را سره زبیر جان او مننه کوم د زبیر چې را سره شریک شو او د ماشومان کال مه کوئ بس داسې چې لکه هغه مینه خو چیر مه کوئ بیا اصل کې زه بیا ماشومان سره زه هم ماشوم کېږم بیا خلک وایي چې دی څه کوي لګیا دی. وعلیکم السلام. سمه ده قربان ستاسو کال خو کټ شو خو ما وایي چې ماشومان کال مه کوئ داسې ده چې بیا زما اړه غواړي زه چې وکړم زه چې وکړم بیا هغې سره مرد صاحب څه وویل مړ میرا ژوند کا پچل ولا سنوا چوا وخفاشنا پمایو زل سنوا چوا وخفاشنا پمایو زل سنوا چوا مړ میرا ژوند کا پچل ولا سنوا چوا وخفاشنا پمایو زل سنوا چوا
وخفاشنا په میوزه لاسونه واچوه بچ مې کړه د نورو خلکو د لاسونو نه یاره ستمګره توبهګار شه د ظلمونو نه بچ مې کړه د نورو خلکو د لاسونو نه یاره ستمګره توبهګار شه د ظلمونو نه خپل مې کامه خپل مې کامه خپل په مخ خپل لاسونه واچوه وخفاشنا په میوزه لاسونه واچوه وخفاشنا په میوزه لاسونه واچوه لا خو په میدان را نه جدا شرط ووایا لا مې ځان ته جغد کړه په خندا شرط ووایا لا خو په میدان را نه جدا شرط ووایا لا مې ځان ته جغد کړه په خندا شرط ووایا ویارا راج خانه ویارا راج خانه په ماتل لاسونه واچوه وخفاشنا په میوزه لاسونه واچوه وخفاشنا په میوزه لاسونه واچوه ډېر ښه مروت صاحب ډېر زبیر جان ته ورسره ټولو مینهوالو ته چې کوم دی نو دا تڼیزه سندره چې کوم وه نو دا چې کوم دی نو هغوی ټولو ته ډالۍ وه د ټلیفون په لاره به راځو بلکل مروت صاحب ډېر خوند یې وکړو دا خپله کړی دی که نه او که اخره کې راج راغو نو ما چې بس راج سټمپ خو پرې ولګېده چې راج خپله ویلې لیکلې هم ده خپله ویلې هم ده او دغه هم کړی ده کمپوز دې هم خپله کړی دی او چېرته دغه کې راغلی چې ګیر شوی دی په ارکسټرا کې ګیر شوی دی یا نه دی ګیر شوی نه دا خو پوره کمپلیټ سانګ جوړ شوی دی ریکارډینګ هر څه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام مېلمه دې سوال دی خو د اواز دې سم که دا غلط اواز دی ستا نه صحیح اواز دې نه دی سم اواز که او بیا به درته زه به څه ووایم که څه داسې اواز نه سمی نو ښه دا ستا صحیح اواز دی ښه وایه وایه کوه داسې کار دی چې نمبر خو دې را سره راغو او دا موبایل دا سیز مې دلته ایښی بلکل تا ته ګناه نشته ستا چې کوم کور کې کوم ستا تربیت کولو والا دی که نه نو هغه خو به هم داسې ستا دغه ټول خاندان به هم داسې چې څنګه ته یې که نه نو ستا د دې خولې نه ستا د دې ژبې نه ستا د دې تربیت نه پته لګي چې ستا تربیت داسې شوی دی ستا چې کوم بخنې سره مور پلار به هم داسې ستا ټول خاندان به داسې نو لحاظه دوباره کال مه کوه ستا د کال مونږ ته ضرورت نشته ته د معاشرې ناسور یې صحیح ده السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیریت دی څوک دی را سره د کم ځای نه پېښور محمد آباد شاوخ نه ریاض الدین خبرې کوم ریاض الدین صاحب ښه دی شکر تاسو څنګه یې خیر ده د مروت صاحب د اواز نه مو خوندونه واغېسته الحمدلله ډېر خوند یې وکړو ستاسو پروګرام مو ډېر په شوق سره ګورو مننه وایي لالا کال دې کټ شو او دوباره راشه په لاین باندې دوباره راشه بیا به لږ خوند وکړي او خپلو بچیانو تربیت داسې وکړئ چې سبا ورته څوک بد رد نه وایي ستاسو باندې بیا ګوته نه اوچتېږي السلام علیکم وعلیکم السلام څوک دي را سره د کم ځای نه هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورور مې څوک دی د کم ځای نه پېښور دا خبرې کوم وایه که نه ورور به مې څه وایي یو ښایسته غونډه کې سندره راته وایي به درته صحیح ده صحیح ده
مهرباني خوشاله سرور پېښور نه وي داسې سندره نه زه چې په خپرونه باندې هم خپل نظر هم شاملوئ شریکوئ رڼا هم اچوئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی روغ جوړ په خیر. بس شکر دی مننه کوم. یا لکه د کوم ځای؟ حسن خبرې کوم د بنو نه. د بنو نه خبرې کوې؟ بیا د خپل کلیوال سره وګڼې که تا په یو پوله باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی جان څنګه یې؟ طبیعت ښه ده ټیک ټاک یې ښه یې جوړې؟ ډېر طبیعت ښه دی نو الحمدلله. بنو چې ګرمي شته که نه؟ یاره والله پاک د شیخ لږ باران شوی دی اوس موسم لږ ښه دی. خیر د بنو چینې مزه کوي بیا څنګه؟ د بنو ولې چینې مزه کوي؟ یخې یخې چینې دي. بالکل یخې یخې چینې دي. الله پاک ستاسو پروګرام مونږ ډېر خوښوو. مننه خوشحاله اوسئ. بس بھائی جان یو فرمایش مې دلته ګاڼه راټپلی کړه. کومه یو؟ لیلا څه شوه لیلا نه چوره باندې. دا به زه په خپل اواز کې درته کوم. ټیک شو؟ اوکې سر بھائی ثانک یو. مننه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه کوم ورو خوشحاله اوسئ او چې خپل په یو پوله یې تاسو او موږ د لکي مرات او بنو ګاونډیان دي سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړی مشې رور ستړی ما ته پته زما هغه شاته مې وکړه تا ته پته ولګېده د ما سټابریان والا روح الامین روح الامین رور مې دی. اوس پیژنم فضل امین غیر حاضر شوی دی نو هغه مې خوله کې نه راځي. اوس بس روح الامین مې په دې ژبه باندې ښه راځي. مننه کومه قربان وایه که نه خپرونه او شروع نه ګورې که نه اوس د ټي وي ولګوله. صحیح ده مروت صاحب را سره ناست دی او مروت خو به داسې را سره کینی کله کله او ښه ښکلی خوږ غوږ ورته الله تعالی ورکړی او بس هم ورسره زمزمه کېږي خبرې هم کوو ګپې شپې هم لګوو. وعلیکم السلام روجانه ښه یې ټیک ټاک یې؟ شکر الحمدلله. ته ښه یې په خپله ښه یې؟ اختر دې ښه تېر کړو؟ الحمدلله ډېر ښایسته تېر شو. سره احسان دی. ماشاءالله. نور څه مصروفیات دي ستاسو؟ روح الامین جانه څه دې راوړي؟ څومره په نازونو نازنینې قدمونه دی. وای ماشاءالله. څومره په نازونو نازنینې قدمونه دی. ټوکې په راتلوکې د خپو لاندې څومره زړونه دی. وای چا د سترګو خمارونه ساقط کړي دي. ما سترګو خمارونه ساقط کړي دي. تله راته مخکې د شرابو ډک جامونه دی. وای یو شان سپرلی دی خو اثر یې دی جدا شان سپرلی دی خو اثر یې دی جدا دشل او دیوان او په زلفو کې ګلونه دی. وای د لاچارۍ نه خپل خوبونه ګاڼه کړي دي. د لاچارۍ نه خپل خوبونه ګاڼه کړي دي. ته پالي یې په کوم د دې دا ښکلي تعبیرونه دی. وای پر هر نظر باندې څه وکړمه پر هر نظر باندې څه وکړمه سراله په سترګو چې پټی او مرهمونه دی. وای او د خوشبو څوک بندوی نه شي. رڼا او د خوشبو څوک بندوی نه شي. څنګه د تیرو د احساسونو بنیادونه دی. واجب نازنینې قدمونه دی. ډېر ټوکې په ټوکې د خپو لاندې څومره زړونه دی. ټولو کتونکو ته زما د وخت نه سپیشل سلام. وعلیکم السلام. ټلیفون کوي جنت کی خاموشۍ سره آواز اوري هغوی ټولو ته سلام. ډېره او پاک آرمي ته سلام. او سم فرسټبري والا سلام. وعلیکم السلام. ډېره مننه کوم روح الامین جان را سره چرسدینه او مننه یې کوم روزانه را سره راځي روزانه را سره خپل ښکلی نظر شریکوي خوند کوي. او السلام علیکم. هلو ضرور ځای بدل کا او هغې نه پس چې کوم دی ټرای وکړه خوند به وکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شي. وی خاطره مه کوه هیله د خپل تقدیر نه مدام. وای خاطره مه کوه هیله د خپل تقدیر نه مدام. بل ته قسمت کې رسېدلی جانان ولې غواړي.
वाह जी वाह 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 د کارخانو نه ستا زور ملګرو د خوبه راپاڅېدلو تاجونه راځه وای خاطره ورشه د جانان د کور په وره ولیکه خاطره ورشه د جانان د کور په وره ولیکه چې مینه نه کوې بیا رستو رستو ګورې سله وای خاطره یار دې پخېدل کې وشي او جی خاطره یار دې پخېدل کې وشي ټوله دره د سپېنه نوره کشه واہ جی واہ او زه خاطر د نور خاطر کولی نشم وای زه خاطر د نور خاطر کولی نشم ای رقیبه که پوهېږې نو سړی شه وی مینه هغو سره کوه چې څه احساس خو لري مینه هغو سره کوه چې څه احساس خو لري زړګي هر انسان د مینې قدر څه پېژني وای 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 په سړي کې سړیتوب ګوره افګاره په سړي کې سړیتوب ګوره افګاره لیوني دي هغه خلک چې په رنګ مري جی جی سمشه جی 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 تاجون لالا دا یو سیز مې ذهن ته راغو اګرې درته وایي ټول د سره ملګرو مینهدار ورسره چې کوم دی ناهید ورسره چې کوم دی افتخار ټیلر نور داسې اخره کې به یو زه بل ورته وایم زه یو سیز جوړم زه یم چې نن به ټپې کوئ یو ځای به کوئ سوال جواب به کوئ صحیح ده که نه وعلیکم السلام وعلیکم السلام دغه بالکل 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 سمه ده چاته بسپین چاته بتور وي ماته د زرو کټوري ښکاري مینه سترګې دې وي وتلې نه وي چې په مالت لوی دم ودې ویشتمه دا لیونې زړه به دې یخ شي په ځان به وکړم د چاکوالو ګلدانونه د سپینې خولې یاران دې ډېر دي شوتلو پنډو ته دې زه نیولی یمه په تمه تمه باندې زور شومه مور مې میره ده نن سبا راته کوینه وای 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 د جنۍ څوک د چا لور ده تپوس یې وکړې له نواتې نه ورځمه پاگل پاگل در پسی گرزم وای 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 دلیوان توب چاپی پتا رازی ممینا زما خاتو دعا توایا بیا ور توایا چې راج خان دی یادوینا دیدن کوشی آونشی دا یار پکلی تد راتد مزا کوینا خلکو اختر کې غاړې ورکړې ما چې لمونځو کور ته رالم جړېدمه جانانه وي شرابېدار شه شپه د وصال د په خندا یې تېرومه زما د لرې وطن یاره رنګ دې هېره په نامه دې یادومه واه 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 اول به دواړه سره ناست وو اوس به دیدن پسې به کړي ګرځونه کبر سوری کبالخ ورکړه زما جانان پزمکه سر نه لاګوینه ستا محبت کې تومتي شومه وای کله ولس را سره ویښنو نو کوینه د مسافرو بس حال وي یا به نهر وي یا بس په خوړلې وینا ایمان دې خراته معلوم ده وای وای په نګاه سګرېټو دې مه وهله د سترګو جنګ را سره وکه که جنګ دې بیل شو غلامې بدې کومه جانانه چې خو مه تېرېږه
د سپین خولې یاران دي ډېر دي شوتل پنډو ته دي ځنې ولې ما کاغذ لیکلو ترېنه واخلئ د اوسني زمانې یاد دی تګ به وینه چا به د نور بدن خوښېږي زما د خوښ دي د واړه واړه غاښونه د لیونو سره مې کور دی زما یې خوښ دي دا کړی ته ووایه د اسمان ستوري مې ګواه دي بېګانې ستا دغه به ډېر ځوړلي دینه و بیگا می مړ په خوب لیدلې و سحر می سرو شونډو پترې نیولې و نه د لار مې شنې سترګې خوښېږي زه به دا تورې سترګې چېرته پټومه و د سترګو تور می جانان یوړه سپین به په قبر ورتږدم چې خاورې شینه زړګیه صبر شمه ژاره پردي راوړي د ساعته پروا لرينه یاره بوډا به درته ښکارم زه خو په خپل زړګي د شلو کالو یمه आज भी सुबह जगने तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है कि तूने मुझे याद किया है ډېر مننه لالا ډېر مننه ډېر تاجون لالا کمال مو کو دوانو او خوند یو کو خوندونه مته واغشت مینوالو به نه هم خوندونه اغشتي سم ډېر زیات خوند کو تاجون لال نړۍ مننه کوم وعلیکم السلام ډېر مننه خوشاله اوسئ ډېر مننه کوم خوند یو کو ډېر مزه وکړه او ډېر مست ماما و تاجون لالا خو منې کنه السلام علیکم وعلیکم السلام څوک دی را سره جی حسینه څه به وایي خیر خیریت دی حسینه پروګرام ګوري مزې ته خلی که نه صحیح ده ټپې دې واورېدې سوال جواب دې واورېده دا هم په کورونو کې به هم داسې به پروګرامونه به کېده د زنانه به یو کټ اخوا به ناستو یو ګروپ به دې خوا ناستو اکثر له به سوال جواب به کېده تا ته یاد دي که نه صحیح ده اوس هم کېږي که اوس هم نه کېږي ها صحیح کلي کې د ودونو کې دا مزه یې که نه د چې کوم خپلوانې ښځې راغونډې شي که نه نو اتڼ په هغه کې راځي نو هغه یو مصره پکې راغی که نه نو هغه یې چې پوره کوي بیا بله دې خوند نه پوره نو داسې د مستري نه خوند کې السلام علیکم وعلیکم السلام قربان په خیر څوک دي را سره د کوم ځای نه یونیورسټۍ نه خبرې کوي څوک جی هلو لالا आवाज دې کټ کیږي ځای بدل کا لالا نوتي نه خبرې کوي ما که یونیورسټۍ نه خبرې کوي خیر الله ورور څنګه مزید واغشتي د خبرونې نه تاجون لالا دی واورېده سمه ده خیر الله ورور به مې څه وایي نشته دا خبرونه داسې ده چې نن مونږ راجولي مروت نه سندرې اوري قربان ښه مننه کوم لالا خوشحاله اوسې پیله مې فرمایش نشته فرمایش صرف د مروت صاحب کولی شي مروت صاحب فرمایش کوي جسټ پوره کوي بس السلام علیکم هلو تیزی خبرې کوه ورور اواز دې نه راځي السلام علیکم څوک دی را سره جی
ورور اواز یې سم نه راځي زه یې لږ بدل کا کیدای شي چې ستا اواز مونږ ته ښه راشي ولې چې په اواز دې داسې ښه مونږ هم نه پوهېدو تاسو پرې هم نه پوهېږئ او مینهوال به پرې داسې هم نه پوهېږي السلام علیکم وعلیکم السلام خسته سړی څنګه چل دی یا لکه جوړ په خیر تکړه بعد دې وروره دا ملګری سره څنګه دی دا ملګری بالکل شکر الحمدلله زه ښه یم ته ښه یې دي شکر الحمدلله الله خوشاله کړو استاد دې نور پروګرام خو روان دی اوس ران نه وته اچھا نو پروګرام څنګه دی خوښ دی پروګرام خو په دې خلک چې اوس ورانه او تمرو راته وي چې تاسو ټلیفون کړو چې تاسو یو په سره مخامخ او نه پاغه کې وګنا موډ کې و بس خیر نو شران به چته غیب به دومره موده یاره په مړه څه دا واله چې کله کنه پریشانه دي ها هغه خلک په یوه بچی نشته کنه دا یو غدي ها او چې کله دا بچی راځي خدي بیا دا شل غمشي چې پیدا شي خدي دا دې زمانو نصر هغه جوړه خي کنه خدي بس دا چا کور خو بیا باچی کنه سمده څنګه ماما خدا حدیجه خدا ټول خدي شکر دی الحمدلله ته څنګه حدیجه خو نشته یا ماما خواخ کې خو نشته در سره او مې مامه خوا دشتا خبرې کوي هغه ابلو د می یا نن راوي چې دا ما دې تاسو یو خبرو په منځري او ماما دا ورکړه ها موبایل وی ورکو ما ته دروغې وي چې څنګه ته وینم مې دا ما خو درې نه څه چلو شو وای ما وی شروان ته دروغې وي که څه رجوع ورته وي او درې وی چې ماما سره خبرې وکړه وی ستان سره بیا خبرې کولې نو هغه وی چې هغه سره خبرې وکړه غسینو مې وته واغشته ها نو بدا واړه را باندې ګران دي کنه خبرې وکړه قربان جوړ په خیر تکړه چرته غیب وي ها بس خیریت ته ګوره ته خو بالکل غیب شوي ښه او که شابه زرو که څه چلو شو زه وایم چې یو ځل بیا وایه چې یو څپېړه خو بیا وخورې که نه او ماما سکول ته ځي له خیره ښه حدیجه څنګه ده ښه څه شعرونه میرونه دې راوړي که نه خو نوي شعرونه راته ووایه چې نوي دې څه زده کړي ښځه جوړ راته ووایه شابه بمونو والا راته ووایه خو خیال کوه چې بم پکې وي نه یاسې په خبرو بم وي صحیح ده ښځه بس صحیح ده هوښیاره شوې له خیره سره ښه او یو خبره مروت لالا پیژنې که نه مروت لالا پیژنې که نه ولې پیژنې څنګه پیژنې بجو څنګه یې ښه یې جوړه یې شکر الحمدلله ته ښه یې کور کې خیریت دې سره او چې کوم شعرونه دي هغه اوس راته وایې عدنان بھائی د ډېر صفتونه کوي راته جی قربان ارشاد پرون سهار زه په چکر ووتم زه په ټکل د پېښور ووتم هلته ناڅاپه یو غوغا جوړه شوه د خولې خندانه مې ژړا جوړه شوه چې ورنږدې شوم چې ما وکتل ډېر پښتانه مې په ژړا وکتل ټیکې خلکه پراته و خلکه ټول د مرګي په خوب وده و خلکه په لږ ساعت کې ډېر پولیس راغل د ډېرو خلکو ډېر ولس راغل په هغه ځای معاینه وکړه داسې یو لوی آواز یې وکړه دا دماکه د خودکشۍ شوې ده پکې سودا د زندګۍ شوې ده
دا مې واورې ډېر خفه شومه زه قسم په خدای په غم اخته شومه زه ژاړم په دې چې پښتانه جوړېږي د پښتونخوا لویه واړه جوړېږي په زړه پر هر پښتونه لږ په دې حال وکړه نظر واجي ډېر ښه قربان بس الله دې خوشحاله کا او الله دې وکړي چې زموږ د سیمې نه دغسې دا چې کوم ذکر دې کو دغسې هر قسمه چې دا ګنده هوا ده دا زموږ د سیمې نه وځي او چې څوک دا لوبه جوړوي هم د هغې په کور د لاړ شي د هغې په چم د لاړ شي د هغې په چې د چا په کم ځای کې دا پلین کوي هغه ځای ته لاړ شي او چې زموږ کورونه چې کوم دی زموږ دا چم زموږ دا سیمه زموږ دا وطن چې کوم دی نو د امن د هواګانو سره وګرځېږي نړۍ مننه کوم قربان او خوشحاله اوسئ آباد اوسئ دا واړه دي او ډېره واړه ده زه میلاو شوی یم زه چې اختر له تللی یم دوی سره میلاو شوی یم ماشاءالله خدای پاک ورته ډېر پوهه ورکړې ده او ماشاءالله ډېره هوښیاره او ډېر ښایسته خبرې او دا او ډېر په چوکاټ کې خبرې مطلب ښایسته خبرې لکه هغې نه مخکې مو یو ماشومان و که نه د هغه په تربیت باندې ټول ډیپینډ کوي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک دي را سره او د کوم ځای نه له خیره ډېر اسماعیل خان نه خبرې کوم رخسانه څنګه یې خورکۍ جوړه یې په خیره یې جی بالکل تاسو مننه کومه څنګه خپرونې ته څنګه ګورئ ډېر مزدار پروګرام دی زه خو شروعونه راته ګورم لګیا یم دغه ما ته داسې ښکاري چې زموږ خور دی او د خپل مروت ژبه کوي سمه په خپله ژبه کې ورسره وګڼئ خورجانې څرنګه طبیعت دې ښه ده ټیک ټاک یې بالکل ټیک ټاک تاسو ښه یو شکر الحمدلله پاک فضل ده سره ما خو تاسو یو پروګرام ته خالد ملک والا ګانې باندې تاسو ډانس کړی و او هغه پوره زه لږ اول ټینشن کې وم بیا ما دا ټینشن لرې کوو نو عدنان به دنته ما زه خو لږ میدان ته ورګډېږم نو ویله په ورځه خو چې کله ګانه وګورم ما ته ډېر زیات خوند راکوي نه واړو خوښ اصلي ده سره او د بیسیکلی زه خپله لکی سیټي د میشن خیل او د اسلام آباد کې جاب کوم جی مونږ د ډېر اسماعیل خان یو قوم نه کونډیان یو اچھا ماشاءالله نور کلی کور کې وړه خیر ده سره ټیک ټاک یو سره شکر الله بس الله مو خوشحاله لره آباد لره سره الله مو له غمو او له پریشانیګانو لرې ساته امین نوره جی نوره تاسو څه اورېدل غواړو سره ګانې خو ما تاسو له ډېره نه کې اورېدلې بس چې دغه د خالد ملک والې ګانې باندې د ډانس کړی و هغه مې لیدلی و خو ډېر خوند مې راکړی و هغې پروګرام کې خو دی هم چې کوم دی نو ډېر ښایسته مزېدار طریقې سره زمزمه شوي بغیر د سم میوزیک د بغیر څه ارکسټرا هغه پروګرام ما اوس دغه پروګرام چې شروع چې ما کوم ویل کنه کوم کافر به داسې وایي چې لمینو مې توبه ده ما بغیر میوزیک نه په هغه ورځ ویلی او سره پچې اچھا ګانه وانه واورېدلې ما خالي تاسو ډانس کړی زه به دا ښه ده او مننه کومه خورکۍ خوشحاله اوسئ ډېره ډېر مننه کوم خوشحاله اوسئ سندره اورو دویمه او د دوم ټریک په د مینوالو ته واورم سره دا ما نوی ټریک دی سره د رحمت الله در صاحب شاعري ده او په خپل اواز مینوال به یې خوښ کړي او مینوال به یې هم فیډبیک ورکړي انشاءالله زبردست به اخلي سره نو کتونکو اورو د مروت صاحب په اواز کې ښکلې سندره ده او په موزیک کې بنده کړي تاسو هم خوندونه واخلئ جفان کوي سبا کوي ولې جان کوي دان کوي سبا کوي پچا ګرم پچا جفان کوي سبا کوي پچا ګرم پچا جفان کوي سبا کوي ولې جان کوي دان کوي سبا کوي
لمحه تا سره چا چې تړلې د ژوندون هر لمحه تا سره هغه چې تا سره وفا نه کوي سبا کوي پچا کرم پچا جفا نه کوي سبا کوي پچا کرم پچا جفا نه کوي سبا کوي ګلې چې ان کوي دا نه کوي سبا کوي د غټې نه تخنوي د پسرلی تازه هوا د غټې نه تخنوي او یاد ګل ورته خندا نه کوي سبا کوي پچا کرم پچا جفا نه کوي سبا کوي پچا کرم پچا جفا نه کوي سبا کوي ګلې چې ان کوي دا نه کوي سبا کوي ساس کی کرم شل د بڼو په سکون دا خو ساس کی کرم شل د بڼو په سکون اوس د سلګي عمر ملانه کوي سبا کوي پچا کرم پچا جفان کوي سبا کوي پچا کرم پچا جفان کوي سبا کوي ولي چې ان کوي دانا کوي سبا کوي زمانے تا دی ورو پیجندو درد شاعر کو زمانے تا دی ورو پیجندو لالیا تا تجی دوانا کوي سبا کوي پچا کرم پچا جفان کوي سبا کوي پچا کرم پچا جفان کوي سبا کوي ولي چې ان کوي دانا کوي سبا کوي پچا کرم پچا جفان کوي سبا کوي پچا کرم پچا جفان کوي سبا کوي ولي چې ان کوي دان کوي سبا کوي ډېر خبرات سه بو خوند ودا نه وټری کو تاسو نه دا نه وټری سره ها څنګه موډ داسې لیک تیز میوزیک ته جوړ شو دا ولې دا لږه شاعري داسې و چې دې سره تیز میوزیک سر کېدو اصلو هغه نو کنه ښکلي چې ان نه کوي دا نه کوي څه به کوي پچا جفا نخرې مخرې پکې ټولې پکې وستایلی شي السلام علیکم وعلیکم السلام قربان بخیر څوک د کوم ځای نه د کانګلي نه خبرې کوم د مروت د لاسه د ټپې بیا وکړه مروت د لاسه ټپې بیا وکړه مروت د لاسه ټپې بیا وکړه او په اخره کې کو درته روزانه اوس خو سندره وایي که نه اخره کې بیا اوس خو سندره مو وویله که نه لږ بیا خبرې مبرې پکې که نه نو بس بیا ستا فرمایش په پوره کو انشاءالله ټیک شو ښایسته محمد د ملک د هغه نه څه ورته وایي د شانګلې نه صحیح ده مننه کوم ورور ښه خان علي نوم دی خان علي ته هم ستاسو سلامونه ورسېدل صحیح ده وعلیکم السلام سلامونه دې ورسېدل قربان خان ضرور جان په هغه باندې ما ته رایاد شو ما ملګري دي په سعودي کې دي او په یوکرین کې دي سره یوکرین کې امین الله دی وحید دی
او احمل خان دی نقیب دی سره سعودي کې او دی ورته سلامونه ډالې کوم سره. صحیح. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. اور مې څوک د کم ځای نه؟ زه ملک نور عالم خبرې کوم د پېښور نه. ملک نور عالم صاحب خبرې کوي. ملک صاحب جوړې په خیر یې؟ خیر دی، طبیعت یې ښه دی. وختي راسې مې دې ته کتل چې ما د دې شکل ما ته څنګه ښکاري، خو دا ټوپۍ د ملکانو غونته کچولې ده، نو دا وګوره ملک صاحب پکې هم کالو. کنه ماشاءالله همدې دپاره ما ورته ټېلیفون وکړو کنه چې مونږ ته د خیره یو ښایسته غوندې ناست ووایي، نن پکې دغه بدلوي. بالکل به درته ووایي، خو بیسیکلي خبره دا ده چې هغه بېادبي به وشي. زما خو نور څه مقصد نشته، خو بېادبي به وشي قربان. بېادبي به وشي که نه، یو سیکونس ته هغه پکې سندرې وي او بیا اخره کې نعت داسې لږ بېادبي به وي قربان. نعت ته ډېر اواز ډېر خوږ دی، نو موږ به دا لږ د مدینې طرف ته راشي که الله رب العزت دې سمه ده. الله ټول سمه ده ملک صاحب، سمه ده. ښه نور تاسو ښه یې؟ ډېره مننه. الحمدلله خیر خیریت دی. تاسو ملګرو سلامونه وایي. وعلیکم السلام. ملک صاحب تاسو په خپله ښه یې ټیک ټاک یې؟ الحمدلله. تاسو ښه یې؟ الحمدلله الله پاک فضل سره خیر خیریت دی سره. بس الله رب العزت دې موږ سره بیت الله شریف کې یو ځای. آمین آمین آمین. یو نعت ته خیر ووایي انشاءالله. انشاءالله دا ورته وایم سره. ټیک شو. الله دې روغ لره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب ملک صاحب بالکل صحیح وایي، خو بیسیکلي دا چې لږ داسې بېادبي به وي چې مونږ شروع کې داسې سندرو غزلو ته لاړو بیا داسې که نه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټیک ټاک د ټي وي اواز بند. ها څوک دي را سره د کم ځای نه؟ ساجد خبرې کوم د پېښور نه. ساجد جان ښه ملګري در سره زما خیال دی. مونږ سره ملګري صحیح ده. څه کوئ ملګري یو ځای ناستئ؟ څه مو شروع کړي؟ بازار نوم چالو کوو. کریم بورډ مو شروع کړی ها؟ خوراک مراک مو وکړو که نه؟ خوراک هم وکړو. څه مو کړي نن؟ څه بنډار منډار مو لګولی که نه؟ نه بنډار منډار نه وکړو. ها شومان یې؟ زمونږ یو ملګری دی، سلام ورته وایي، سعودي کې ناست عرفان نوم یې. عرفان ته هم سلام ورسېده او ستا د طرف نه سلام ورته ورسېده. ښه جی بس ډېره مننه. ډېره مننه کوم ورور. ښه وعلیکم السلام. ملګري ناست وي، کریم بورډ مې لګول، پروګرام نه هم خوندونه اخلي، کریم بورډ هم کوي، نو بس دا ښه خبره. السلام علیکم. السلام علیکم. پښتانه خبرې کوم. زموږ لایټ راغلم، پلیز موږ ته لږ ټپې تاسو خپل الفاظ کې خپل الفاظ کې په خپل اواز کې خپل اواز کې اچھا لایټ راغو. پلیز زه تاسو ته ریکویسټ کوم. چلو ټیک شو. عدنان بھائی سمه ده سمه ده. ښه سمه ده. وعلیکم الله حافظ. وعلیکم السلام. مې خیال مې نو خو بهاره ټیک ده. تا ته بس تاسو لایټ راغله، مونږ دعا کړې وه، خو بغیر د خوږو نه وګوره، او اخره کې چې څنګه خپرونه کې لږ ټایم پاتې دی او اینډ کې به درته مونږ ډالۍ کوو، درته سندرې به درته ډالۍ کوو چې کومې ټپې دي هم ملګرو خوښې کې او خوند یې پکې نور هم داسې شو چې یو پکې تاجون لاله مخامخ ناست وو، نو به لږ نور به خوند کوو. لږ صبر ولا کیسه به داسې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورور څنګه جوړ؟ په خیر تکړه. وایه که نه رور مې ښه دی؟ الحمدلله ښه یم، زه ټیک ټاک یم. جی کوشش به کوو. بس دا سوال جواب والا کیسه خو نشته زمونږ د پروګرام کې. ما وی ما درته مونږ پروګرام کې سوال جواب نه دی اخی. مونږ خپرونه کې سوال جواب نه دی اخی، نو لہذا خپرونه چې د کم فارمیټ ته په هغه فارمیټ لګیو مونږ ځو. بس سوال رانه مه کوه، چې بیا مې جواب درکړو بیا به انعام راته نشي را رسولی. نو دغه ده چې دې کیسې نه به واوړو
او چې کله سوال جواب یکدم نو بیا به چې کوم دی نو انعام به هم پکې وي هسې چې څوک دغه وکړي نو بیا هغه خوند نه کوي چې یاره سړی دغه وکړي جواب ورکړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلو بهرحال ستا سلام علیکم سره چې کوم دی نو بس کیسه ختمه شوه. مولوي صاحب ټپې به درنه اورو خو اخره کې به درنه اورو لږ داسې ورته تیاری هم وکړه چې دا چې کوم ولسي هغه دی رنګ دی چې هغه هم پکې راشي داسې. السلام علیکم. په خپله منځ کې په جنګ و ټي وي هم تیزه کړې دی هر څه چې کوم دی نو راوځي چې کوم دی نو کوشش کوي ټي وي نه لرې شي. السلام علیکم. السلام علیکم لالا څنګه یې؟ لالا وعلیکم السلام. ښه یم زه ټیک ټاک یم ته ښه یې ټیک ټاک یې؟ الله پاک فضل دې سره. ملګری دې څنګه؟ ملګری مې ښه ده مزو کې ده. دا ژبه چې خپله مروتو کې څوکا څوکا غږېږي دا یې باغې باندې دا ډېر ښه ښکاري. صحیح خبره ده. وایه اوس وایه ته څرنګه ښه یې جوړ یې؟ ښه پورته یې ته څنګه یې ښه یې برابر یې؟ الحمدلله. ورور مې دا کوم جینه ده؟ زه کارخانو خبرې کوم حاجي بابو. حاجي بابو کارخانو پېښور کې خو به ګرمي ډېره وي. ګرمي خو ډېره ته خو خپله ښه یخې سیله پروت یم. ته مزو کې مونږ خو ګرمي برباد کړو. ګرمي برباد ماته سره باران وشو. بارانونه اسلام آباد چې ډېر دي بارانونه خو بیا دا په شکال میسته ګرمي حبس سي سره هغه خپله ژبه چې غږېږي نو دا ډېر خوند کوي. ما د مروتو ژبه ډېر هغه تا خبر صحیح ده خو اکثر بیا ته خو پوهېږې که نه خو دا څه کسان دي بیا پوهېږي نه په لږه لږه خو کوه ډېره نه لږه لږه داسې راشي چې ورسره وایي لږه لږه مینه کوه چې زړه مې ښه شي. لږه لږه کوه. مهرباني ملګرو له سلامونه کوه. خوشحاله اوسې آباد اوسې الله دې خوشحال لره. دا اکثر اتا که یاد هغه یو پروګرام و هغې خورجان کال راته وکړو وایي د مروت نه دوه پوښتنې کوم سره ستاسو په ژبه کې د دې فلاني څیز ته څه وایي. السلام علیکم. السلام علیکم رحم بھائی. وعلیکم السلام. لالا سلام هغه باندې ویل چې مخکې مخکې ټپې را باندې واورم د بابو په اواز کې بابو مړه شوې ده. بابو ولې به دا خو دې ورته یاد کړې دا ارمان به دې نن پوره کوم. او ماما ما سره ناست دی هغه مې ډېر سخت شوقین دی. ښه ماما سره لږې خبرې کوو که نه؟ نبي رحماني نامه ده ډېرې زبردست مخکې مخکې ټپې. ښه زه صحیح د ماما سره لږې خبرې کوو. ماما سره خبرې کوو. ماما ورته بند که ګنې ګورم در سره. صحیح د ماما ته دې بل هم سلام کوم او خوشحاله اوسې. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی تاسو تاسو کار درغلی نو تاسو خپل شي دا مشمول کار نمبر مې ځان سره ولیکلو دا دی په دې پیج مې ځان سره ولیکلو او داسې مې لږ ما وایي چې د خپرونې نه پس لږ د دوی د والدینو سره خبرې وکړم چې آیا د وړو باندې ولې نظر نه ساتي او بیا دغه قسمه دا خو پوره نړۍ ګوري دا خپرونه پوره نړۍ ګوري او بیا خلک وایي چې یاره پښتانه په خپلو ترمنځ داسې یو بل سره سوال جواب کوي یا د پښتنو وړو ته داسې تمیز چا ښودلی نه دی نو دا باید چې دا د دې مونږ کنټرول وکړو بیا او دا ښه ګام دی تا هم واپسي کال وکړو او د دې وضاحت وکړو د دې څیز مننه دې کوم ورور ښه ډېره مننه خوشحاله اوسې ورور ښه وعلیکم السلام دا ښه خبره خو لکه بعضې باید زمونږ واړه بیا السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام وروریا څنګه جوړ په خیر تکړه مروت څنګه دی مروت ښه دی مزو کې دی ورور جانه السلام علیکم وعلیکم السلام ورور جانه څنګه خیر دی الحمدلله خیر خیریت دی زه په خپله ښه یم ته ښه یې
شکر دی چې څنګه الله تعالی فیس خسته ورکړي داسې اواز هم در الله خسته ورکړي. خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ. ګل رسول خبرې کوم د ګلبرګ نه. جی جی وایه ورجانه. بس داسې مزېدارې غونته ټپې راته ووایه چې کوم ستا زړه کې ښي دي هغه ټپې به وایم ځکه چې ټپو فرمایش دی خو عدنان به وایي چې په اخره کې به وایو سره. عدنانه پرېږده چې پیله نه ټپې ووایي یار. ناظم چې ستاسو نظر هم راشي کنه ملګرو نظر هم راشي دا هم ضروری ده چې تاسو ته هم قدر کو چې په پروګرام کې ستاسو ملګرتیا هم ضروری ده کنه. ښه ولې نه ما سره دې وخت کې اسکندر خان افریدي ناست دی قربان احد مرګري ناست دی قربان زه خپله ګل رسول خبرې کوم د ګلبرګ نه قربان بس مننه کوم ستاسو د ټولو خوشحاله شاده وباد امین سره د ستاسو ټولو منوالو د ټولو ملګرو خوشحاله اوسئ. ډیره مهرباني ټول پاکستان خصوصا ټول کې پکې ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خوشحاله اوسئ ګل رسول صاحب او مراد صاحب. بس باقي بیا څه دي خلک ماته غوسه شي چې رب دا نه پرېږدي دې ټپو ته د ببو په انداز کې ټپې به کې بس د خپرونو آخري دغه ده د ملګرو ته اوس په اخره کې ټپې وکړو سره قربان او فرمایش دی د ببو والا. کبر سوری کبال خور کړه ببو زار ببو ولې زم جانان پزما کسر نه لګوینا ببو کش کې مرګینا وې د نیمې شپې سندرې خوند کړي ببو زار ببو ولې سوک بنهر وی سوک باورک دمل کوینا ببو کش کے مر گئینا وے تاویل چیزم سبا براشم ببو زار ببو ولے میاشتی خو تیر شوی کلونا دشمار ما ببو کش کے مر گئینا وے تکپ دی اخترا نغلے ببو زار ببو ولے زبد لاس نخی وی ورتوا چو ما ببو کش کے مر گئینا وے سترګې دې وي وتلې نه وې ببو زار ببو ولې چې په مالت لوی دم ودې ویشتما ببو کش کې مرګینا وې دا باسند مېز ګلاب ببو زار ببو ولې یا بدی راوڑم یا بڈوب در پس شما ببو کش کے مر گئینا وے زما دعا سلام پہ وایا ببو زار ببو ولے بیا ورتوایا چراج خان دیا دوینا ببو کش کے مر گئینا وے دسترګو جنگ را سره وکا ببو زار ببو ولې که جنگ دی بیل شو غلامی بدی کوما ببو کش کې مرګینا وې. ډېر ښه راج خان او نړۍ مننه کوم ستاسو او ډېر خوند یې وکړو خپرونې هم خوند وکړو مینوالو ته هم زیات خوندونه واغشته. مننه خوشحاله اوسئ عدنان بھائی. او په شروع کې ما ته زه چې اکثر غانا کوم ټپې کوم نه ما له سترګو اوښکې ځي. سمه ده تا ملګري وختي یادول چې را ملګري دي په مسافرۍ کې دي وختي هغه کالونه پکې راتله ما زه دا به اخره ته پرېږدو چې دا صحیح طریقې سره نامې د هغې واغېستلی شي کوم ملګري دي څوک څوک ستاینه کوي. نو ما ملګري که په سعودي کې دي سره په سعودي کې فدا الله ده عجب خان ده محب الله ده اقبال دی سره حبیب دی سره دا نور کوم داسې په یوکران کې مې کوم ملګري ته توخیل سره حبیب رحمان امین الله وحید نقیب حاجي امل
او په دوبۍ کې چې موږ ریاض کورمیوال زموږ ډېر ښه شاعر ده هغه ملګری مو د سره هغه د مینې بلکې څونه مسافر دي پښتانه هغه واړو ته د زړه د خلاصه سلام کوم سره الله چې چیرته اوسیږي الله مو خوشحاله او آباد لره سره او الله مو په خپل اتفاق کې ساته او الله مو چرته ما خفه کوه. امين امين. ډیره مننه کوم خوشحاله اوسئ. دا نننۍ زموږ خپرونه افغان انلاین چې تاسو به ترنه هم خوندونه اخیستي مزې به ترنه اخیستي سبا که انشاءالله ژوند وفا کړی نو تاسو به سبا خپرونه ګورئ 2 بجې چې کوم مونږ بحرین کې کړی د بحرین د خلکو د ژوند نه مو خوندونه شریک کړي در سره د هغې ژوند مو در سره شریک کړی د هغې ښکلاګانې مو در سره شریک کړي دي نو هغه تاسو سبا 2 بجې ګورئ. خپل کوربه سید عدنان شاه او راشد خان مروت ته ورکوي اجازت او د لوی الله په امان.